ننګرهار کې د غلو هغه باڼ نیول شوی چې د موټرو او نورو وسایطو په استفادې به یې غلا او نور جنایي جرمونه کول. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ د مسؤلینو په خبره د غلو دغه ډله چې شمېر یې 14 کسانو ته رسي د جلال آباد ښار تر خوا په نږدې پرتو سیمو کې هم فعالیتونه کول، مګر اوس مهال د امنیتي مسؤلینو له لوري نیول شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ اړوند د 9 امنیتي حوزې امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د غلو باڼ نیولی چې دوی به د ښار په بېلابېلو سیمو کې د خلکو نه د چاقو، تفنګچې په زور موبایلونه او پیسې او نور قیمتي توکي اخیستل. دوی په یوه رکشه او یو مرکس موټر چې دوی سره نیول شوی دی د همدې نه په استفادې د خلکو نه همدغه شیان غلا کول چې امنیتي ځواکونو لاس په لاس ونیول. دوی په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې اوس تر پوښتنو او ګروېږنو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. همدې حال کې تورن کسان په خپلو جرمونو اعتراف کوي او وایي د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې به یې فعالیتونه ترسره کول. مونږ 15 ملګرو مارکس ګاډی مونږ سره پیغام بګرامیو کې غلا کوله د اومه وزې مربوطه طالبانو لاس په لاس ونیولو. ما در جلال آباد در مارکس سفید موتر که از دوزی میکردیم و مجاهدین اوزیاف گرفته ما. مونږ 15 کسانو له مارکس کې ناستلو بګرامۍ موډ کې موبایل هم واخیستو راغلو نیر غاړه کې مجاهدینو ونیولو. دا یادونې وړ ده چې د ننګرهار امنیې قمندانۍ مسؤلینو څو ورځې دمخه هم په ورته عملیاتو کې د غلا او جنایي جرمونو په تور یوه ډله کسان نیولي وو. مسؤلین زیاتوي هر څوک چې ورته فعالیتونه ترسره کوي وبه نیول شي او په یعنې وخت کې د سختې سزا یادونه هم کوي.